دغه زندان چې سلګونه کلونه لرغونتوب لري د غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ په نیکلا سیمه کې موقعیت لري. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د دغه زندان لرغونتوب د بودایي دور پورې تړاو لري چې وروسته بیا د سلطان محمود غزنوي لخوا د زندان په توګه ترې کار اخیستل کېده. د ځینو روایتو په اساس ما مخکې وویل چې د سلطان صاحب یا په ټول کې د غزنویانو د دورې هغه سیاسي زندان همدغه ځای بلل شوی دی. دې ترڅنګ د بودایي دورې ځینې په ځینې مغارو یا ځینې ځایو تحقیق کې داسې ځایونه تر سترګو کېږي چې هغه په هغه دورې پورې تړاو لري، لکه د دوی په اصطلاح د بوت یا معبود د ایښودلو ځای، د دې ترڅنګ د هغه چراغ هغه ته د ایښودلو ځایونه ځینې داسې ځایونه شته دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې بلکې دا تر اسلام مخکې دورې پورې تړاو درلود. د سیمې اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د دې لرغونې سیمې د ساتنې په برخه کې پوره هڅه وکړي. بعد از بازبینی ریاست محترم فرهنگ و هیئت همراهشون اینجا اگر مرمت و بازسازی صورت بگیره میتواند یک دستاورد مادی برای مردم و ولایت غزنی و یک جزء مفاخر این کشور به حساب بیاید. خب خواست ما از امارت اسلامی است که یک توجه بسیار خاص را روی این آبده تاریخی بکنه و این ساحه را اگر امکاناتش هست امکان داشته باشه این ساحه را مرمت کنه، بازسازی بکنه تا این یک ساحه گردشگری ایجاد شود. د قره باغ ولسوالۍ د نیکلا سیمې د اوسیدونکو په وینا په دغه سیمه کې ځینې نور لرغوني ځایونه هم شتون لري چې باید ورته پاملرنه وشي او د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا ثبت شي.